په ټولنیزو رسنیو کې د یو سپین ږیري له انځورو خپرېدو وروسته د کندهار والي ورسره څه وکړل؟ بشپړ راپور درته وګورئ. که چینل ته نوي یاست که سکرین وینئ چینل به سبسکرایب کړئ، څنګ سره ګنټه له موقع کې تر څو زموږ ټول معلومات پر وخت تر تاسو پورې در ورسیږي. دغه کس داود شاه نومیږي، پلار نوم یې شاه محمود دی چې د ټولنیزو رسنیو استعمالونکي یاد کس د نظامي لیکو متقاعد جنرال یاد کړی. ولې یاد کس د ظاهرشاه په واکمنۍ کې 2 کاله په نظامي لیکو کې دنده ترسره کړه. وروسته یې په بېلابېلو ځایونو کې د خپل اولاد لپاره د حلال نفقې پیدا کولو په موخه شخصي کاروبار ته مخه کړې او د تېرو 3 کلونو راهیسې لاسي ګاډۍ چلوي تر څو د دې له لارې خپل کور ته حلاله نفقه پیدا کړي. د کندهار والي د داود شاه کور ته ورغلی دی او د هغه له حاله یې ځان له نږدې خبر کړ. خبرپاڼه وایي چې داود شاه په ظاهره د کندهار والي په لیدو ډېر خوشحاله شو، په داسې حال کې چې د اورېدو حس هم کمزور او د کندهار والي ته د خپلو تېرو خدمتونو او قربانیو یادونه وکړه. داود شاه وایي د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال 2 کاله د هېواد څخه د دفاع په لاره کې عسکري کړي، 2 زامن یې په بمبارۍ کې شهید شوي او 2 نور یې ژوندي دي چې د یوه روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او عصبي مشکل لري. داود شاه کندهار والي ته د خپل ورځني ژوند کیسه وکړه. ویې ویل دی په دې ضعیفه وجود هره ورځ کوڅه په کوڅه ګرځي او په لاسي ګاډۍ کې تازه میوه او ترکاري خرڅوي چې د ورځې تر پایه تر 200 افغانۍ پورې یو څه لاسته راوړي. ولې همت یې له لاسه نه دی ورکړی او لا به هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خبرپاڼه زیاتوي چې د کندهار والي د داود شاه د سختیو سره د مخ ورځني ژوند د افغانستان د 40 کلن ناورین او بدبختۍ یوه بیلګه یاده کړه چې هر افغان ته یې دغه ډول ژوند په میراث کې پرېښی دی. کندهار والي د داود شاه ته وویل ته نو اړ نه یې چې کوڅه په کوڅه لاسي ګاډۍ وګرځوي او د خپل اولاد لپاره حلاله نفقه په دومره سختۍ پیدا کړي، بلکې نور به هره میاشت ولایت مقام ستا سره 10,000 افغانۍ مرسته کوي تر څو خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي او خپلو لمسیانو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي. کندهار والي داود شاه ته ډاډ ورکړ چې په هره ستونزه کې ورسره هر راز مرستې ته حاضر دی او نن یې هم د 3 میاشتو خوراکي توکیو او 20,000 افغانیو ورته راوړې تر څو د قرنطین مراعات کړي او د کورونا څخه دی او د کورنۍ نور غړي او ځان خوندي وساتي. د یادولو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه سپین ږیری انځورونه ډېر خپاره شوي دي چې په هغې کې ویل شوي و چې دا د ملي اردو متقاعد برید جنرال شاه محمود نیازی دی. دغه سپین ږیري نوم داود شاه دی.